بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ومن ثم كان حلتيت فعليلا لا فعليتا، وسحنون وعثنون فعلولا لا فعلونا، لذلك ولعدمه وسحنون إن صح الفتح ففعلون لا فعلول كحمدون، وهو مختص بالعلم لندور فعلول، وهو عسفوق وخرنوب ضعيف، وسمنان فعلان وخزعال نادر، وبطنان فعلان، وقرطاس ضعيف مع أنه نقيض ظهران. دیجن اوس مصنف رحم الله مخکې باندې فرع کوي چې مخکې کومه قاعده ذکر کړه چې دغه قاعدې نه اوس دوه استثنایی صورتونه بیانوي. دغه قاعدې نه دوه استثنایی صورتونه بیانوي او هغه خبره مخکې دا وکړه چې زائد حرف چې کوم دی د سره به تعبیر کیدی شي په مغه حرف باندې، په مغه حرف باندې به تعبیر کیدی شي. نو اوس دلته په هغې باندې یو خبره کوي، د هغې نه دوه خبرې استثنا کړئ، دو صورتونه دغه حالت نه استثنایی دي چې مخکې مونږ کوم ذکر کړه. نو هغې نه اوس دو صورتونه استثنایی، یو دغه دی چې مکرر حرف چې دی دا به د همجنس حرف په وزن باندې به تعبیر کیږي. د دې نه برابره خبره ده که د الحاق دپاره راغلی او که د غیر الحاق دپاره راغلی، دا خو یو خبره شوه. دویمه خبره دلته هغه دا کوي که چېرته مانع واقع شي، یعنې دغه لفظ چې دی د همجنس لفظ سره تعبیر نشي کېدی، مانع واقع شي، نو بلفظه به بیا تعبیر کولی شي. نو په دې قاعده باندې اوس شپږ مثالونه شو، شپږ مثالونه په دې قاعده باندې مصنف دلته ذکر کړي دي. درې مثالونه د دې قاعدې د اول جز دپاره، د اول شق دپاره، درې مثالونه او درې د دویم شق دپاره. درې مثالونه د اول شق دپاره هغه مصنف رحم الله ذکر کړي دي چې که چېرته مکرر حرف راشي نو د ما قبل همجنس حرف په وزن باندې به تعبیر کولی شي. د هغې نه نو د هغې نه اولنی وزن چې دی دا حلتیت دی، حلتیتون، او دی وجې نه دا ویلی چې ومن ثم کان حلتیتون فعلیلا لا فعلیتا. حلتیت چې دی دا په وزن د فعلیل دی، د فعلیت په وزن باندې نه دی راغلی، ځکه چې دا د قندیل سره څه دی، هغې سره ملحق دی. نو د هغې سره ملحق دی، مکرر حرف راغلی دی، نو همجنس سره به موږ د دې تعبیر کولی شو. نو چې تعبیر دی همجنس سره کوو نو فعلیل وزن به وایو، فعلیت به نه وایو. دویم مثال مصنف ذکر کړی دی وسحنون وسحنون او عثنون، سحنون او عثنون فعلولا لا فعلونا. سحنون او عثنون چې دی دا د فعلول په وزن دی، د فعلون په وزن نه دی راغلی، ځکه چې دغه کلمه چې کومه ده موږ دغه دې قاعدې باندې فرع کړې ده. دغه قاعدې مثال دی چې که چېرته دغه دوه حرفونه راشي مکرر، نو دغه به په همجنس سره به د هغې تعبیر کولی شي، مانع نشته دی، نو موږ د دې تعبیر کولی شو. د دې به وزن موږ فعلول وایو، فعلون به د دې وزن نه وایو، ځکه چې دا سحنون او عثنون دا دواړه چې دی عصفور سره ملحق دی، د عصفور سره ملحق دی. او بله وجه دا ده چې لذلك ولعدمه، وجه خدا ده او لعدمه. او بل دلیل د دې خبرې دا دی چې دا په کلام عربی کې د فعلون وزن شته دی نه، نو څنګه به دا دغه فعلون په وزن باندې راوړي. نو یو خو دغه وجه شوه، دویمه وجه دا ده چې دا فعلون وزن په کلام عربی کې نشته دی، نو په دې وجه باندې هم مونږه دا به د فعلول په وزن راوړو، د فعلون په وزن به نه راوړو. د دې قاعدې دویم مثال، د دې قاعدې د دویم شق مثالونه هغه مصنف ذکر کړي دي. او هغه داسې خبره ده چې که چېرته دلیل راشي، مثلا چې د ما قبل سره د حرف مونږ مشابه کولی نشو، موافق نشو راوستلی، په دې باندې څه دلیل قایم شي، نو بیا به مونږ د ما قبل د حرف همجنس کولی نشو، د ما قبل حرف سره د همجنس حرف سره د دې وزن موافق کولی نشو. نو د دې وجې نه چې دی سحنون چې کوم دی چې په فتحه باندې ووایي، نو دا به په وزن د فعلونی لکه حمدون شو،
دا به په وزن به د چای د حمدون به په وزن به د فعلونی د حمدون په شانته د فعلول په وزن باندې بنی. او د دې دلیل دا دی چې دا فعلول چې کوم دی دا نادر دی، دا فعلول دا نادر دی، فعلول دا نادر دی. نو دی وجه نه دا خبره وکړه چې ان صح ففعلون، ان صح الفتح ففعلون، که چېرته په دې باندې فتحه ووي او سحنون ووي نو دا به په وزن د فعلون راځي، بیا به په وزن د فعلول نه راځي، لکه که حمدونه، لکه د حمدونه په شانته، دا د حمدونه په شانته شو. او بله دا نه چې په دې وزن باندې سوا د سعفوق نه بله بنا راغلی نه ده، نو دا نادر شو دا وزن. نو چې کله نادر شو نو د الحاق نه مانع شو، نو موږ یې نشو ملحق کولی. نو د دې وجه نه د دې به وزن به فعلونی او فعلول به د دې وزن نه راځي، فعلول به د دې وزن نه راځي. نو دلته اوس سوال راځي او دا خبره وکړه، دا خبره ختمه وهو مختص بالعلم، دا مختص دی په علم پورې لندور فعلول د وجه د نادروالی د فعلول نه چې فعلول وزن شته دی نه، وهو سعفوق، او دا سعفوق په وزن باندې راځي. نو سعفوق چې کوم دی د دې صرف د دې نه صرف بنا سعفوق راغلی ده، نو نور تراتلی نشي، نو د الحاق نه مانع شو. دا خبره په دې ځای ختمه شوه. وخرنوب ضعیف وسمنان فعلان. دلته اوس دا سوال راځي چې یاره دې باندې خو دا خرنوب راغلی دی، خرنوب وزن راغلی دی، نو نادر څنګه شو؟ ته وایې چې یاره فعلول چې دی دا نادر دی، نو خرنوب خو راغلی دی، نو که نادر وي نو خرنوب به نه راتلی. نو دا جواب کوي چې وخرنوب ضعیف، دا ضعیف دی. نو ضعیف شو نو دلیل تی نشي نیولی، ضعیف شو او د ضعیف د وجه نه بیا دلیل نشي نیولی. نو دا خبره هم ختمه شوه د دې په دې ځای باندې چې وخرنوب ضعیف، او خرنوب چې کوم دی نو دا ضعیف دی. نو فصیح لغت په دې کې فتحه ثابته نه ده، نو فتحه په دې کې ثابته نه ده. وسمنان فعلان، سمنان چې دی دا په وزن د فعلان راځي، دا په وزن د فعلان راځي او د فعلال نه راځي. او د هغې وجه دا نه چې غیر مضاف دا په وزن د فعلال کې نادر دی. نو نادر والی د دې دلیل د مانع شو، دلیل شو د دې خبرې چې دا مانع وګرځېدو. دلته اوس سوال راځي په خزعالون کې یو سوال راځي، او هغه سوال داسې دی چې دا خزعالون چې کوم دی دا خو مضاف نه دی که نه، خزعالون دا خو غیر مضاف دی. نو دا که چېرته په غیر مضاف کې نادر وي نو خزعالون به نه راتلی، او خزعالون دا خو په وزن د فعلالون راغلی دی، نو څنګه نادر دی؟ نو جواب دا کوي چې دا خزعالون دا په خپله نادر دی، خزعالون دا په خپله نادر دی. وخزعالون نادرون، او خزعالون خو دا په خپله نادر دی، اگر که په وزن د فعلالون راغلی دی خو دا په خپله نادر دی. وبطنان فعلان، بطنان د دې وزن چې دی دا فعلان دی، او د دې وزن فعلال نه دی، ځکه چې فعلان چې دی په کلام عربی کې دا شته دی نه، فعلال وزن دا په کلام عربی کې نشته دی. دویم وجه د دې دا هم دا چې بطنان او زهران دا نقیض دي. نو د دې وجې نه چې کله د زهران وزن دا فعلانو، نو په دې کې هم داسې کار وشو چې د دې وزن هم فعلان کو، او د دې وجې نه چې حملا للنقیض علی النقیض، نقیض په نقیض باندې حمل کو. نو دا خبره دې ځای پورې د دې مصنف رحم الله دا مثالونه او دا عبارت دې ځای پورې ختم شو. و قرطاس ضعیف مع انه نقیض ظهران، لکه چې دا نقیض د زهران دی، نو حمل په نقیض د نقیض باندې وکړو، نقیض په نقیض باندې حمل کو. دا عبارت د مصنف رحم الله دې ځای پورې دا مختصر ټکو کې ختم شو. عبارت مختصر انداز سره شرح وکړه، امید دی چې ذهن تراشي ان شاء الله. پر روان درس کې به بیا د ثم ان كان قلب في الموزون نو قلبت في الزینة دا عبارت په ان شاء الله پر روان درس کې وایو.
هذا وصلى اللهم على نبينا محمد.